نو دا داسې خلک دي، ما روزه په خوله د فوزیه په قرآن مې دي ویل. دوستانو وین دي 5 وینه دی وی ګټل او شپږ 5 سکنډه پاتې 5 وینه 5 سکنډ وي. ودرې کټې کومه دا نه کټ نه سلاړ زه بس څنګه ته کټ مې که در باندې ما وین که زنده باد ما کټ کو گیم کنه خالي دوستانو واچوي یو څوک او مای ګاډ زنده باد. ما له خوا تکړه دي دا شټه کوي دلته خو 200 نفر ناست دي. اوه د ما لکان ډېر تکړه دي ماشاءالله. زه نه ورته وایم چې دا کار وکړي دا ګلان ملان ما نه دي ورته نو غواړم ورته ووایم ځکه واچوه یو زر ګلکسي او د شعر بچی واچوه. یو پیغام ورکوم، دا پیغام د سره واخلئ ځوانانو، سپین ږیرو، غټو وړو. ټیک ټاک ته مه خوشحالېږئ، مشهورتیا ته مه خوشحالېږئ. دا دلته چې دا وایي زه هوسټر یم زه ها یم دا دغه یم دغه معنا درکړم. د هوسټر معنا دوس، هوسټر معنا بې غیرته، هوسټر معنا سوالګر، هوسټر معنا بې وجدانه. یو خوا ملګري خپلو کې طبیعتي گیم ولګئ یا مشکل نسته. نو چې هوسټر ځان ته وایي، ګیمر ځان ته وایي، تر دوی نه بې غیرته خلک په دې نړۍ کې نور نسته. ځکه دا ټول سوال کوي، ټول سوالګر دي. اته د مور خپه وه که نه وایي دا کارونه مه کوه ښه. ما نه په خدای قسم د ما نه مور په دې خپه وه چې ته دا ټیک ټاک پرېږده لایفونه مه کوه په لا اله. دوستانو زنګ ورکوئ ډبل ټاپ وکړئ ډبل ټاپ نو ولا ما ډبل ټاپ کوه که نه را ناست یې چې هر څومره کسان یې. زه راغلی یم دلته چېرته یم چکر ته راغلی یم. بس هغه د اکا د زوی کره دی که نه ښه ښایسته اوس په هغه کې روزه ماتي کې خو دې ښه تېر که اوس په پیشلمي کې چې درته پخ کړي. سرګر صاحب ستړی مه سې ولا پیشلمي کې یم سرګره دا کونډ کې مې پاره کړي ولا چې ښه غوښه ولا الله تعالی خو دې لري دي ما د اکا زمن دي خدای منې ښه تر خوشحاله یم. نو داسې خبرې داسې ورکې که زه خپله ډېر ژوند نه خوشحاله یم الحمدلله. خپل ژوند مې ډېر سم دی. عمرې الله له ټیکاله ګټمه نه کوم ګفټر یم. 2-3 ایډیانې لرم د هغه دروغجن خبر د خپله مې دغه ټولې راټولې کم 50 لیول مې کېږي. دا د یو دویم نه کوم ګیمر یم نه کوم ټیک ټاکر یم عادي سړی یم کوچی سړی یم. وروره څه مې سویري دي تر مخه مې سویري دي مخه مې کړي دي. که د ما د خبرو څوک مخالفت کوي یا خوند نه ورکوي په ښه ځای غېڼ بولم چې ګوري لاړ دي چې نه دی ګوري. او بله خبره زه دا سوالګر دا سوالونه مالونه نه کېږي دغه ګلان ملانه به راوړئ کته پورته د ښځې کوسه موغئ ما غټ غټ سړي کتم کونه زن نیولی وځئ کار وکړئ. پر پدرم ناله څه د خره زمني که د سړي زمني ټول عمر سوال ته ناست بې غیرته خلک دي ورکې که فوزیه ایسته کړم. دلته خو اوس بعضې افغانان ځوانان ډېر ښه پکوړې پخوي کچالان ورکوي هغه زر زر د سیاګۍ پخوي هغه خپل برګرې خرڅوي زر زر سمبوسې او پیرکي خرڅوي که نه دغه هم که سیسټم روان کړی. هغه په کار کې شرم نسته. ما خپله په 150 روپۍ مزدوري کړې ده دې کې شرم نسته. نه خو ښه کړی نر سړی ولې تا خو هم کار کوو که نه یو رستوران کې ما په کار کې دلته یو دانه مینهوال را سره د قرآن خفې ګرانه وایي دا د لوګر افتخار ده خدای مثلا زه راوغږم دا وګوره قرآن مې دې وایي خدای په لا اله ډېر سخت مریض راغلی بایک د کوم چې نه راغلی والکه مریض ده مریض ملا تللی یم ډاکټر ته دا اوس راغلم اګزامه مې وه وایي ښځه دې چېرته ده زه خو وطن کې 2 دانې خدای کړي دي. نه وایي په لا اله که دا رقم ته هم فني کړم که ښه سوم بېرته بیا بل هم کوم که نه سارګر صاحب دا وګوره نو دا چې یوه دې وغواله بیا بله دې واده شپه دا مزه یې په څه کې ده دې دوه ښځې ویډیو کې هم مزه وه هغه د غلطه مه غږېږه روزي هم په خوله دي بلا دې جار څه نه خو سوال مې کړی که نه مشکل نه جواب نه ورکوي. هغه مریض د معدې بلا دې راوګرځېد دا ډېر نازولی ده فوزیه بیا څنګه هغه دوه لري ته یو هم نه لرې شبانه زه خو به ده ته مې وویل دا مې د اکا زوی د ملیسۍ صاحب ده وایي وخت یې ستله وړکی یې تنکی یې په خدای قسم نن مې د ما یو وړکی ورور ده ښه جلال آباد تللی ښه ګلالۍ موټر یې ځان ته اخیستې
تللی ده جلال آباد ته ښه وړکه ورور مې ده ناوخته پیسې چا ورکړې وې؟ اخیستی ده خو بس سره هغه کړی دي 5,000 روپۍ 4,500 5,000 روپۍ اخیستې ګلالی موټر ما ته وایي وایي تا خو راته وانخیسته دغه ده پخپله مې واخیست مالې زه زوږ داسې بېکاره شی نه درته اخلم جانانه زه کار کوم انشاءالله تعالی وای 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 وې ګټئ مینه زنده‌باد یو بل پوینټ کم آن 4 پوینټ ما درنه وګټ کاشکې مې کټ کړی وای نه مشکل نشته دا کسان باید چې مخکې سوي دا کسان باید چې فعال وي که نه دا غیر فعال دغسې کېږي چې بیا مونږ ګیم وبایلو په 4 پوینټ ملاتړ کوي چې دا د شاخۍ تاخۍ زمن ملاتړ نشي کولی چې ګیز مسلمان ما خامندوی نه دغو ته دا خلک ضرورت هم نه لري دا دوی د اول ځان کې مسلمانیت راولي بیا د په افغانستان خبره وکړي دا ټول د ښه زمن دي دوستم د خره زوی امرالله صالح د مرداګاو زوی دا بل څه نومېږي اډبل عبدالله په دوبۍ کې چې ده سعودي کې دغه تر ټولو نه لوی مرداګاو د دوی کوستې ښځې غیمه دا که خلک وایي دوی به نظام سره ولاړو اوس د تا په وطن باندې جنګ ده نن دی وروره اسلام آباد تا کوستې ښځې غي که په تېرو وختو کې به په تا باندې وروره بمبار اوس په افغانستان باندې ښکاره کاوه به یې نه و دې ښرزو نن خو یې درته ښکاره کوي بیا وروره د ما په افغانستان ډز نه ایسوئ کته په اسلام آباد او په کراچۍ کې وروره درې چنده جواب ورکړی دا د کوڅۍ زوی باوجود راځي وروره د ما داسې د ښرزو د دوستم حکومت مني د اوس نه منې د مردګاوزو امرالله صالح مني اوس نه منې د خور پر پدر دی نالسه که منیم د ښرزو یې که نه منیم د ښرزو یې دغه ټولې نړۍ مخالفت کړی چا یې غڼ ته کتلي دي لاس یې خلاص توری تېره د ما خو دا 20 کاله عمر ده دا 22 کاله ما په دې 22 کالو کې دا رقم ته حکومت نه و لیدلی نن الحمدلله افغانستان کې سپین ږیری په امن ده ځوان په امن ده کامې په امن ده وروره د پښتون سپي ته څوک ګوتې نسي کولی زه نور څه شی وغواړم په دې وطن کې څه په وطن کې دي اوس دا قبول دي او نه په خپل ژوند کې نن پارسیبانو تاسې پسې رشخند واخه پارسیبان ته به یې وروره چکچکې ویلی ډاکټر عبدالله ته به یې وروره چکچکې ویلې دوستمیانو ته امرالله صالح د ښځې کوسم له پلوه وغئ له پلوه هم په ښځه غڼو منډم مخالفت کوئ راسې دغه چې کړی دی غوم څه دلته یو کوچی د دلاور فیضان چاکلیټ یې پټ کړی و زید پزان او په ټرت او پرت دا ګیز مسلمان دغه ټول بې غیرته د خره زمن دی یو کنزلمار د ما په سر به یو کنزلمار حکومت کوي د ما په سر به یو ګیر راجګېږي د ما په سر به حکومت کوي زه به مړ یم ولا به هغه لاس تر باندې ومنډم دا وطن د پښتنو ده د دې خاورې وارثان پښتانه دي دا خاوره د پښتنو ده که یې ړنګویم د مرشدي که یې جوړویم د مرشدي د بل سړي به ښځه وغږي چې د ما په خاوره وغږېږي ختمه خبره راشد افریدي ته سجده وکړه شعبان ته سجده وکړه بن خطر تو باسه صابان ته سجده وکړه جکسه په سجدې سه شعبان ته ګوره سجده شه د کویو ګندو کوش بچو ته په سجدې شه ګلخانه په سجدې شه حکومتونه په سجدې کېږي باید چې د زبل ټپ ټپ ځمکې لګېږي حکومتونه داسې اسانه کار نه ده حکومت د هر خر کوس کار نه ده حکومت هغه حکومت ته چې ولس د خبرو ته تابع وي ولس غاړه درته کېږدي ولس د تا تر څنګ لکه د غر ولاړي حکومت داسې حکومت نه ده وروره چې په کندهار یو حکومت ده په زابل بل ده په کابل بل ده خو دغه دوستم خرکوس دی ورور په یو ولایت کې یو حکومت کاوه ډاکټر عبدالله مردګاو دی په بل ځای کې بل امر کاوه امرالله صالح دی بل ډول غږاوه چیرې نن الحمدلله په 14 ولایتو کې یو امر پلی کېږي یو امر چې اوسي د مور زوی نسته په افغانستان کې چې دغه امر مخالفت وکړي دې ته حکومت وایي حکومت دا حکومت نه ده وروره د ما چې زه دې په پارلمان کې راجګه سم کوستې لوست کړم بېادبي دې وکړم کنځا دې وکړم او په کوکو باندې نه د پنجاب مخالفت په تیرو کې نه و د پنجاب مخالفت نن ده وروره چې په افغانستان کې ټک نه ایسوی د اسلام آباد مورې ورغولي دې ته حکومت وایي او که څوک د زده کړو خبره کوي وایي چې زده کړې تعلیمونه باندې د تاسې په ښځه ورته غڼ ومنډم چې تعلیمونه مو کړو ولې لاړئ پردیو هېوادو ته پاتې به وئ که نه ولې لاړئ او په نوره داسې مرض ولګېد د سینې په کاناډا کې علاجونه یې په امریکا کې او هغه یو دا شینواری او په ایم شینواری د هغه هم یو د کوڅۍ زوی ده
ډېر هغو مې له سرخکو باندې زه ولاکه دغو نومونه زه نه اخلم. دا د شاخۍ، دا ګیز، دا یو رقم خلک، دا د خره زمن دي، دا ارمونې دي، دا لالونې چیرته دا ووایه چې ځوان ما شاته ولاړ ده که دغه د شاخۍ سپیانو ته. اول خو په کار نه ده چې موږ په هغو خلکو باندې وغږېږو چې هغه خپل وطن ته نه ژمن، خپلې خاورې ته او خپلو ځوانانو ته. او ښه خبره دا ده چې د دې شاخۍ طالب طرفداري کوي په خپل د سر په قیمت. ته د طالب طرفداري نه زه به یوه خبره وکړم. موږ ولس یو، موږ خپلو خلکو ته درناوی لرو، موږ خپلو حکومتو ته درناوی لرو. د ما د سترګو لیدلی حال یعنې په د تیرو وختو کې زه چې څومره فکر کوم ما دا ډول جواب پاکستان ته نه و لیدلی لکه نن مې چې ولید په د خپل عمر کې. او دا خلک خو منافقین دي، دا دلته چې راځي دا پرتې ولي دا ټول منافقت کوي. روغ سړی غلط کار نه کوي. لاړ شه وروره د ما وزیر دفاع 32 کلن 33 کلن ده، د هغې نه په سر یې ټول پاکستان درته وطن به. او بله خبره زه دا کومه چې پاکستان کې میشت پښتانه که چیرې د مونږ ورورۍ ته لبیک وایي او مونږ ته خپله د ورور لقب راکوي نو مهرباني دې وکړي د پنجاب د ریاست سره دې نه درېږي. که بیا چېرته د هغو ریاست سره درېږي د هغو ورسره په ښځه غڼبوزم. پنجابیان چې دوی ته کنځاوې کوي، پنجابیان چې دوی ته فحش وایي، دا د پنجابیان د راولي کېته. او دا د ماته دا ثابته کړي چې پنجابی د دې عزت کوي، پنجابي د دې خور نه ده ورغولی، پنجابي د دې مور نه ده ورغولی، پنجابي دوی نه عمران خان په بندیخانه کې نه ده اچولی. هغه ټول د ښه زمن دي فوزیه. دا بیعقل خلک دي. دوی تاسې ورته هغه عورته وغئ ما د دوی خور مور وغئ پنجابی په جای ناستې دوی د مور کوس خئ ما دوی پورته ولېږي تاسې په مور کې. شیعګانو باره کې څه وایه؟ تاسې چا؟ شیعګانو باره کې زه په دغو شیانو نه غږېږم. نن الحمدلله په افغانستان کې دا خبرې نشته. نسته بیخي که نه؟ نن بلکل نشته پکې. په افغانستان کې نه وینم او نه په کار دي چې په دې باندې وغږېږو. بیخي پېژن داسې ده باید پرې ونه غږېږو. او پاتې شو د پاکستان د خلکو دا دلته چې دا ټیک ټاکر ملایان بلا د ملا ور وګرځېږي دغه ملایان نه دي، برهنګه د ملایان وربدي. د ملا نوم نه مې جار کړي وروره، خو ښه نوم ده. هغه دین ته ژمن دي، هغه خاورې ته ژمن دي، هغه د دې خاورې وارثان دي. دغه ملي سرخک دا خوی مخلوق، دا ګوزک مخلوق، دا یو رقم بل رقم، دا تاسې ښځغۍ مې وخورئ وچکئ لایق ته کښېنئ شروع وکړئ.